نیمروز کې ایران سره سرحد کې بیا څنګه ولې شخړه شوې ده په اړه یې طالبانو څه ویلي او ایران څه ویلي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. نیمروز کې له ایران سره د تګ راتګ لاره پرون تړلې وه. په نیمروز کې چې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړه چې له ایران سره د تګ راتګ لاره تر پرون شنبې تړلې وه. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي ویان رحیم الله ساجد تېره پنجشنبې ویلي و چې دغه لار تر څو ساعته تړل کېدو وروسته پرانیستل شوې ده. تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دغه لار چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له کبله تړل شوې وه لا هم تړلې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسما په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي ویان رحیم الله ساجد پرون ځینو رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. د ایران او طالبانو د پولساتو ترمنځ په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په ځلونو پر پوله شخړې شوي او له کبله یې ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندي کړې دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.